من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. پر هغو به د اور چترۍ له پاسه هم خوري وي او د لاندې نه هم. دا هغه عذاب دی چې له هغه نه الله خپل بندگان ویروي. نو ای زما بندگانو زما له غضب نه ځان وساتئ. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. د دې پر خلاف کوم خلکو چې د طاغوت یعنی شیطان له بندګۍ نه ډډه وکړه او د الله خواته رجوع وکړه د هغو لپاره زیری دی. نو ای پیغمبر زیری ورکړه زما هغو بندگانو ته چې خبره په غور سره اوري او د هغې د ډیر ښه اړخ پیروي کوي. دا هغه خلک دي چې هغو ته الله تعالی هدایت کړی دی او هم دوی د پوهې خاوندان دي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ای پیغمبره هغه چاته څوک نجات ورکولای شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمات تطبیق شوي وي؟ آیا ته هغه چاته نجات ورکولای شي چې په اور کې غورځېدلی وي؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. البته کوم کسان چې خپل پروردګار نه ویریږي د هغو لپاره لوړې ماڼۍ دي د هغو پر سر نورې ماڼۍ جوړې شوي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله وعده ده. الله هیڅکله له وعدې نه تخلف نه کوي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیات نویني چې الله له اسمانه اوبو ورولي بیا یې هغه د کاریزونو او چینو او سیندونو په شکل په ځمکه کې وبهولي. بیا دغه اوبو په وسیله هغه راز کښتونه راباسي چې بیلابیل ډولونه لري. بیا هغه کښتونه په پخېدو سره وچیږي. بیا یې ته وینې چې هغه ژیړ شول. بیا په پای کې الله هغه په میده کولو سره بوس ګرځوي. په حقیقت کې د پوهې لرونکو لپاره په دې کې یو درس دی.